السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم سهارنۍ مو د الله جل جلاله په عبادت سره پیل کړې وي. دا څو خبرې هیڅ کله د چا څخه مه پوښتئ. اول، له ماشومانو څخه دا مه پوښتئ چې مور درته ګران دی او که پلار دی. دوهم، له هلکانو څخه د هغوی د درسي درجې پوښتنه مه کوئ. دریم، د چا کور ته پټه غلو او ناڅاپه مه ننوځئ. څلورم، د کور له خاوند څخه د هغه د کور د اندازې او قیمت پوښتنه مه کوئ. د یو چا د قد، وزن، سن او د نورو شخصي مسایلو په اړه بحث مه کوئ. پنځم، کله مو چې کور ته میلمه راغی له خپل تلیفون څخه استفاده مه کوئ او که ممکن و بند یې کړئ. شپږم، په نویو واده کړیو پسې بد مه وایه، حتی په خپل کور کې. اووم، د نورو د اولادونو په تربیت کې دخالت مه کوئ. اتم، کله چې د چا زوی لور ته تحفه وروړئ، که بل ورور یا خور لرې هغه ته هم ډالۍ وروړه.